د خیبر پښتونخوا پخواني وزیر اعلی او د صوبایي اسمبلی غړي په صوبایي اسمبلی په غونډه کې وینا پر مهال نه یوازې خپله شخصي غلطي ومنله بلکې د حکومتونو او نظام په مجموعي ناکامیو هم نیوکې وکړې. نوموړي ویلي چې که د کلونو بجټونو او قانون جوړونې باوجود د خلکو ستونزې لا هم پر خپل ځای وي نو دا د ټولو سیاسي مشرانو ادارې ګډه ناکامي ده. هغه زیاته کړه چې قانون سازي شوې خو د هغې ګټې تر عامو خلکو نه دي رسېدلي. علي امین ګډاپور په ډاګه ومنل چې په تېر وخت کې یې ځینې ناسمې خبرې او پرېکړې کړې وې. هغه ویل ما غلطي کړې ده تاسې یې مه تکراروئ. نوموړي د مخالف حلقو په اړه خپله پخوانی دریځ هم ناسم وبللو او ویل چې د ولسي خدمت معیار باید سیاسي وابستګي نه بلکې د خلکو اړتیاوي او هغه د بجټ پر پالیسي هم نیوکې وکړې او ویل چې د کرني مالداري معدنیاتو او ګرځندونې په څیر مهمو سکتورونو د کافي پاملرنه نه ده شوې. د ده په وینا د ډېر پروژو لپاره دومره لږې پیسې ځانګړې شوي چې بشپړېدل یې شاید لسګونه یا سلګونو کاله وخت ونیسي. پخواني وزیر اعلی دا هم وویل چې د پورونو اخیستل باید هغه پروژو ته وشي چې عاید اقتصادي ګټه رامنځته کړي نه دا چې یوازې سیاسي موخ لپاره ولګول شي. هغه د صوبې د حقونو د NFC ونډې او د پرمختیایي فنډونو د عادلانه ویش غوښتنه هم وکړه. د خپلې وینا په پای کې علي امین ګډاپور ویل چې پخوا به یې د حکومت او ادارو دفاع کوله خو اوس آزاد دی او غواړي چې حقیقتونه له ولس سره شریک کړي. نوموړي ټینګاری وکړي چې د شخصیت غلطیو ترڅنګ د نظام کمزوري هم باید ومنل شي ځکه د ستونزو د حل لومړی ګام د هغوی اعتراف او اصلاح ده.